ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره د غبرګولي په اومه ولایت مقام کې په داسې حال کې چې د ولایتي شورا غړو ناصر کاموال، اسرار الله مراد، سید مهدي پاچا او افتخار مومند هم شتون درلود. د کامې ولسوالۍ یو شمېر قومي مخورو د سیمهییزې حکومتوالۍ په پیاوړتیا او قانون حاکمیت په برخو کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. د قومي مخورو په استازي حاجي هدایت الله او مولوي حبیب الرحمن وویل چې د کامې ولس د دولت ټول حکمونه منلي او په ټولو قانوني برخو کې حکومت سره همکاري کړې ده. دوی ننګرهار والي سره د کامې ولسوالۍ د مسؤلینو او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې د حل په موخه شریکې کړې او غوښتنه وکړه چې ستونزو ته د قانون له مخې رسیدګي وشي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د کامې ولسوالۍ له مخورو مننه وکړه چې د قانون حاکمیت او سیمهییزې حکومتوالۍ په پیاوړتیا کې مسؤلینو سره همکاري کوي. نوموړي ویل چې په کامې ولسوالۍ کې به د ولسونو په همکارۍ د غصب په غیر قانوني ډول د قانونو کیندنو او نورو غیر قانوني کړنو مخنیوی وکړي. هغه همداراز د ولسوالۍ قومي مخورو ته ډاډ ورکړ چې د کامې ولسوالۍ مسؤلینو د کارونو او فعالیتونو ارزونه به وکړي او د قانون له مخې به اجرات ترسره کړي.